دلته یو ضروری مسله ده او هغه دا ده بعضې خلک د دې آیت نه دا دلیل نیسي چې فاتحه خلف الامام دا به نه ویلی کېږي. فاتحه خلف الامام دې ته وایي چې کله په جمع کې ته ودرېږي په امام صاحب پسې شاته نو وایي ته مقتدي هغه امام دی نو ته به خاموشه ولاړې ته به پسې سورة الفاتحه شاته نه وې قرت به پسې نه لولي. آیا دا خبره صحیح ده او که دا خبره غلطه؟ زه د انصاف نه کار لم، زه درته دلیلونه ویم بیا په خپله سوچ او فکر کوو. د صحیح احادیثو نه دا خبره بالکل واضحه او ثابته ده چې نبی علیه الصلاة والسلام مقتدیانو ته دا حکم کړی دی چې کله امام الحمدلله وللضالین امین پورې وایي نو تاسو هم پسې شاته وایي. یو حدیث په دا دی او دا خبره یاد ساتئ په قرآن کریم چې موږ عمل کو په هغه طریقه به کو په کومه طریقه چې موږ د چا ویلي پیغمبر ویلي. پیغمبر چې په څنګه عمل کړی او موږ ته بیان کړی هغه رنګ به عمل کوو. د بخاری او د مسلم حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکی لمن دا هغه چا لم يقرأ بفاتحة الكتاب چې دې په مانځه کې فاتحه نه وایي. یو دلیل دی. دویم حدیث ته ابو داود ترمذی راوړ او دې کې ډېر صفا الفاظ دي. عبادت ابن صامت رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر جمع مونږ ته راکوله. صحابه پسې ولاړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جمع راکوله نو صحابه هم پسې شاته قرات کو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د قرات درون شو. ځکه شاته ملګرو مې او اغم ویو درونواله ور باندې رالی. نو چې کله ور باندې درونواله رالی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلام وګرځاو. بے مونږ ته وفرمایل چې لعلکم تقرؤون خلف امامکم. آیا تاسو امام پسې قرات کوئ شاته؟ امام لګی دی او تاسو یې وایي؟ قلنا نعم یا رسول الله. صحابه یې مونږ ورته او د الله رسوله مونږ خو دا کار کوو چې کله امام قرات کوي مونږ هم پسې ویو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته وفرمایل لا تفعلوا، داسې کار مه کوئ. بعضی مولیان دې ځای پورې حدیث وایي مخکې نه وو. د پیغمبر ویلي چې لا تفعلوا مې کوو. زه ویم دا مخکې الفاظ هم دې حدیث کې راغلي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلي الا بفاتحة الکتاب، دا کار مه کوئ خو فاتحه پسې وایي. ولې؟ فانه لا صلاة لمن لم یقرأ بها. د الله نبي ورته ویلي څوک چې فاتحه ونه وایي د هغه مونځ نه کېږي. ګوره صریح حدیث دی په دې باندې. نو دا خو جهري مونځ دی د الله نبي د سار په مانځه کې صحابه ورته ویلي چې وایي. او چې کوم سري پټ مونځ نو هغې کې خو ویل به ډېر ضروري دی. که یو سړی وایي چې قرآن کې راغلي چې الله وایي چې قرآن لوستلی کېږي غوږ ورته کېږدی یو چپ شي، نو چې امام یې وایي او تیم وی نو دا خو بیا د قرآن د آیت څه راځي؟ مخالفت راځي که نو اول خو د دې خبره دا ده چې دې کې بیا اسانه طریقه دا ده او په دې باندې عمل کېږي او دا د ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی. دې باندې د دې جماعتونو د امامانو نه پکار دي چې د خلکو د دامون لږ په سنت طریقه باندې کوي. او د هغې طریقه دا ده چې امام صاحب فاتحه لولي نو دا دې په سکته کې لولي. سکته دې ته وایي. او د نبي علیه الصلوۃ والسلام د ټول قرآن کریم د لوستلو طریقه هم ګورې دا و. د الله نبی چې به قرآن یو آیت ولوستو سا به یې واغستله بیا به بل آیت ولوستو. چې په دې طریقه یو امام تلاوت کوي الحمدلله رب العالمین بیا ودرېږي دې ته سکته وایي. بیا ورپسې وایي الرحمن الرحیم بیا پکې وقفه کوي سکته ودرېږي. نو په دغه سکته کې چې کله امام الحمدلله وایي مقتدي به یې واوري، چې کله خاموشه شي په دې خاموشۍ کې مقتدي ویلی شي. نو قرآن هم واورېده او په دې حدیث باندې به هم څه وشي؟ عمل به ورباندې وشي. نو دا بالکل ښایسته تطبیق دی په قرآن او حدیث کې، په دواړو باندې به عمل وشي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه ملګرو ته چې کله د فاتحې خلف الامام روایت بیان کو نو یو شاګرد ته تپوس وکړو او دا د مسلم روایت دی. ورته ویلي انا نکون وراء الامام، ورته
ورته ویل ابو هريره ته وایي که موږ امام پسې وروسته ولاړ نو هم به موږ فاتحه وایو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل اقرأ بها فی نفسک ها تیز آواز باندې مه وایه بلکې ځان سره یې وایه ګوره دې احادیثو نه صفا معلومه شوله چې په امام پسې وروسته فاتحه ویل دی کې د دنیا او د آخرت ګټه